ښارونه و کرنتین ته ځي هېڅ بله ورځ ما یو پیشنهاد په دغه کې وکړي په ولسي جرګه کې وکړي چې تاسې راسئ د یوې میاشتې یا دوې میاشتې معاش هر وکیل مکمل معاش تقریبا 4-5 لکه افغانۍ کېږي مکمل معاش د خپل ولایت د کونډو یتیمانو د بېوزلو د کرنتین شوي بېوزلو کورنۍ سره په والله بالله تعالی څومره بلا قسم درته وایم په دغه ټوله تالار کې هېچا زما غږ بدرګه نه کوي هېچ چا راسره نه یوازې چې دا یې وکړله ځینې خلکو رشخندم کړله دا زما اواز یې رشخندم کړي چې وروره ستا پر تا باندې به پیسې ډېرې در حالې چې زه یو دغه وکیلان د جملې څخه یم چې په دغه پارلمان کې که یو 4-5 بېوزلي د هغو د جملې څخه یو زه بېوزله یم په دغه پارلمان کې چې تر اوسه پرې خپل موټر نه لرم زه خپل د کشر ورور په موټر کې سپرېږم دلته هم د هغه په موټر کې سپرېږم په کندهار کې هم د خپل کشر ورور احمدشاه سیلاب نومېږي د هغه په موټر کې سپرېږم یعنی زه دومره بېوزله یم چې خپل د ځاني موټر نه لرم چې وکیل شولم او ورور مې موټر راته دغه کړي هغه پیسې درلودلې هغه موټر راته یعنی په دا رقم خپله په دغه رقم دردونکي ځورونکي حالت کې دا زه ژوندی چې زما ولس ژوند ونه لري زه دا وکالت به چی شي دا به زه نه پوهېږم چې دغه سیاسیون مو دغه وکیلان مو دغه تجاران مو پر خدای باندې عقیده لري که نه لري پر قرآن باندې عقیده لري که نه لري د خدای پر پیغمبران عقیده لري په ورځ د محشر باندې عقیده لري که نه لري پر دغه باندې عقیده که پر دغه باندې عقیده وي نو بیا ولې دومره بېرحمه یو موږ سهار تر مازدیګره پورې فساد موږ کوو غصب موږ کوو چور موږ کوو فحشا موږ کوو تجاوزونه موږ کوو سود موږ کوو ورور وژنه موږ کوو غصب موږ کوو یعنی کم غیر شرعي اعمال دي افعال دي چې افغانان دې نه کوي او په دې کې ټول سره شریکان یو دا ټول د افغانستان سره شریک یو ظلم کوي بل ورته ګوري یو خپل ورور وژني بل سترګې پر پټوي یو چور کوي بل سترګې پر پټوي یو غلا کوي بل سترګې یو غصب کوي بل سترګې پر پټوي نو خو زموږ دغه څه فرق اوس سره دغه اوس په دغه بازار کې د 1400 افغانۍ څخه بوجي 1500 افغانیو ته د وړو ورسېدله یو ډبه غوړي 3 برابره لوړ شو بره دغسې لوړ شو چای دغسې لوړې شولې ډیټول 15 برابره 6 برابره 8 برابره 7 برابره در حال چې ګدامو کې هر څه لرو هر شی په ګدامو کې ستا ستانکزی ته محترم هر شی په ګدامو کې ستا د پارلمان رئیس د پارلمان وکیلانو یو څوک راوغوښتئ په دې باره کې چې وزیر د تجارت راوغواړي چې ولې وزیر د تجارت دغه جواز ځینې ډېر اسانه دي دا کارونه ډېر اسانه کېږي 48 ساعته دې ما ته وخت راکړي 48 ساعت که په دغه افغانستان کې ما دا نرخونه بیرته راکښته نه کړله او مواد هم هر څومره ما پیدا نه کړله د دغه پښتونستان پر واټ باندې ما راوځړوي او پوس مې د بوس ډک د نور د عبرت دپاره چې بل څوک بیا درواغ ونه وایي چې دغه هر تجار احتکار کوي دغه هر تجار چې ګراني کول دغه هر تجار چې په دغه کې ګودام کې دغه کوي مال یې لیلام که جواز یې ځینې دغه داسې مصوبه ورته صادره کړه چې د ده په ټوله کورنۍ کې بیا په ژوند څوک نشي کولی چې تجارت وکړي 15 نفره ته په دغه رقم باندې که 6 نفر بیا دا جرات وکړي زموږ ویره خو په سترګو ده د دغه طالبانو په وخت کې په کندهار کې 3-4 نفرو غلا وکړله د طالبانو یې لاسونه دغه کړله لاس و پای ورکته کړله په کندهار کې دوکانونه به در چاته پورې د پیسو وډلې خلک به لمانځه ته تلله ولاکه دغه ویره و اندېښنه وه چې یعنې که حکومت غواړي قانون تطبیق کړي او جدیت ولري په دا غلا کې حکومت شریک دی وکیل په غلا کې شریک دی وکیل په چور کې شریک دی وکیل په دغه کې دغه ټول اکثر په د پارلمان کې اکثره وکیلان چې دي اکثره تجاران په دغه ټولو شیانو کې شریک دي په دغه غلا کې په دغه ناروا کې په دغه چور کې په دغه ظلم کې دغه ټول حکومت ورسره شریک دی او که ورسره شریک نه وي زما خبره دي درواغ ثابت دي راولاړ شي نرخ دې کنټرول کړي په ښار کې نرخ کنټرول کړي لکه دا اوس چې زه د اتهام واردوم زه به د تلویزیون پر مخ باندې د دوی څخه دغه وغواړم بخښنه وغواړم چې ولا تاسې زه پر ناحقه باندې وم تاسو پر حق باندې یاست دغه هر څه چې پر موږ باندې پیښیږي زه وایم چې کرونا به موږ مړه نه کړي مګم بېوزلي بېوسي فقر غربه او دغه ظلم دغه به د کرونا څخه مخکې موږ موږ متاسفانه او بدبختانه موږ د یوې کرونا سره دلته مبارزه نه کوو موږ د